میاشتې مخکې د برېټانیا امپراتورۍ ته ماتې ورکړې وه. ډېر انګریزان یې تر تېغ تېر کړي وو، خپلواکي یې اخیستې وه، خو اوس یې په خبرو کې کرکه نه لیدل کېده. خبرې یې تودې و له مینې ډکې وې. دی د خپل هېواد د اقتصاد په فکر کې و. 100 کمې 1 بجه ډوډۍ راغله. د وریژو په منځ کې لږه غوښه ایښې وه، خو ما د پلار دسترخوان هم لیدلی و. پر میز به د لوښو ځای نه کېده. امان الله خان 2 ځلې دیوالي ساعت ته وکتل، خو البرټ لا خبرې کولې. پر پښه مې د بوټ څوکه ورکېښوده، خوله یې بنده شوه. د خدای په امانۍ پر وخت مو پاچا ته لاس ورکړ. لاس یې تود او له انرژۍ ډک راته وایسېد. په وره کې مې نوک ونیو، شاته مې وکتل. امان الله خان په یوه پنډه کتابچه کې څه لیکل. پېښور ته د بېرته تګ لپاره تیاره 2 ورځې وروسته راتله. موږ یې بله حصار ته بوتلو. یوه پاکه کوټه یې راکړه. له کړکۍ مې د باندې وکتل. تر بله حصار لاندې ګڼ کورونه پراته وو. د بلې خشتي جومات ګنبدې لمر ته ژېړه لمبه کوله. لرې د ارګ هسک دیوالونه ښکارېدل. وراخوا پراخه ساحه شنو لوښو نیولې وه. بېرته پر کټ کېناستم. جورج وویل: له دې سړي یعنې پاچا ویره پکار ده. مخ مې ور واړو. جورج وویل: له هوښیار دښمنه وویرېږه. دا سړی په هند کې هم ستونزې راته جوړولی شي. البرټ وخندل. دومره یې هم ملویه وه. جورج وویل: د پاچا په سترګو کې مې یوه ځلا ولیده، له خپلواکۍ د خوند اخیستو ځلا. ښه به دا وي چې د برټانیې حکومت یې په رسمیت وپېژني. که نه نو فکر نه کوم چې په اوسني افغانستان د قناعت وکړي. څه وخت وروسته به یې خبره تر اټه کوي. ومې ویل: زړونه مو غټ ونیسئ، تر هغه وخته پورې به ونه رسېږي. دواړو راته وکتل. ومې ویل: د اوس لپاره تر دې ډېر څه مه رانه غواړئ. البرټ وخندل. نو ته په خپلو ملګرو هم بې باوره یې؟ جورج وویل: البرټ، خپل وخت مه ضایع کوه. ډیوډ جونز د استخباراتو مامور دی. تر اوسه به یې له چانسلر او ملکې پرته خپلې مور ته هم رښتیا خبره نه وي کړې. سوزان بله پاڼه واړوله. ډیوډ جونز 2 کاله وروسته تاریخ لیکلی و. برطانوي هند، کلکته، 1922 میلادي کال د مارچ 11. 2 کاله مې په لندن کې تیر کړل. 13 اونۍ کلکتې ته راغلم. د یادښت کتابچه مې هم دلته پرېښې وه. ورکې که څه ولیکم، مغزه مې ایښي. هغه وطن افغانستان مو په رسمیت وپېژند چې داخلي او خارجي سیاست یې زموږ په واک کې و. خو چاره نه وه. حالات تر دې نور هم سختېدل. په قبایلي سیمو کې خلک راپاڅېدل. لوی تاوانونه یې راورسول. ملکه مجبوره شوه چې د هنري ډابس په مشرۍ کابل ته یو لوړ رتبه هیات ورولېږي. ډابس له شاه امان الله خان سره رسمي تړون لاسلیک کړ. د افغانستان خپلواکي او حاکمیت په رسمیت وپېژند. خو کاشکې یوازې افغانستان وای. په راجستان، کشمیر، کوټه او ځینو نورو کې هم ځینې قبیلې راپورته شوي. دوی زړور نه وو. پوهېدل چې پر برټانیې وار د زمري زړه غواړي. خو له امان الله خانه یې زده کړل. اوس امان الله خان ته په ټول هند کې د ازادۍ د سمبول په سترګه کتل کېږي. په جومات، مندر او کلیسا کې د افغانستان د ازادۍ خبرې تودې دي. دې سړي ډارن خلک زړور کړل. اوس د ډېرو زړونو ته لوېدلي چې له برټانیې خپلواکي اخیستی شي. که دا سړی امان الله خان تر ستوني ونه نیسو، نو هند مو له لاسه وتلی بول. سوزان بله پاڼه واړوله. کابل، 1923 کال د مې 8. د تېرې یوې میاشتې یادښتونه. پرونو اوبو کې مې ګوتې نه ایستې. اوړی و، دومره سړې اوبه. له پورته پاخه توتان راغلل. لپه مې ډکه کړه. اوبه مې له توتانو سره تېرې کړې. سړې اوبه، خواږه توتان. تر دې دمه مې داسې خوند نه و څکلی. سر مې هس کړه. تر شنو ونو پورته د پغمان د غره څوکې لا سپینې وې. هنګاری راغی. ور ومې کتل. موټر ته کتار خرې ولاړې وې. ورغلم. سړک تنګ و. موټر مې څو ځله شاته و مخته کړ. هیله د خرو د تېرېدو لاره پیدا شو. خو بیا هم د یوې خرې ربړې څولی د موټر د تنګ شیشه کږه کړه. بېرته د رڼو اوبو پر ژۍ کېناستم. څړپ شو. د خرې وربوس په اوبو کې ننوت. یو غږ مې واورېد. ټینک یو، یعنې مننه. شاته مې وکتل. یو بډا خړه خره له پړې نیولې وه. راته مسکو. بوډا وویل: پیرنګی پیرنګی. حیران شوم. د امان الله خان د پاچاهۍ په دې 4 کاله کې ډېر بدلون راغلی و. زما په څېر شپه خولۍ، نیکټۍ او دریشي ډېرو دولتي مامورینو لرلې. څېره مې هم د دوی غوندې وه. نو دې کلیواله او ساده سړي له کومه وپېژندم. ومې ویل: څنګه وپوهېدې چې زه انګریز یم؟ دا ځل د بوډا سترګې رډې راوختې. په خوند یې وویل: ته خو سمه پښتو وایې. غلی شو. موټر ته اشاره وکړه. ویل:
د مټر پر دروازه د پیرنګیانو د شاهي حکومت نښه ده. دهقان سړی و دومره معلومات؟ ومې ویل له کومه پوه شوې؟ سړي وخندل. د پاچا سیوری د خدای زموږ له سره نه لرې کوي. ټولو کلیو ته یې معلمین رالیږلي، وړو زړو ته درس وایي. هیله د لمانځه په معنا وپوهېدو، لیکل او لوستل مو زده کړل. ستاسو د بیرغ عکس او د حکومت نښه مې هم په یو کتاب کې لیدلې وه. سړي د خرې له زولۍ لنده ټوټه لرې کړه، ویې ویل نازک بدني ماڼۍ دي، ښار ته یې د خرڅلاو لپاره وړم. 2 ماڼۍ یې راته ونیوې، د خرې پړی یې کش کړ، بېرته سړک ته وخوت. یوه ماڼه مې په اوبو کې ووهله، خرپ مې ترې وایست، موټر ته ور وختم. ویره نه وه، دې خلکو د پاچا په یوه امر تورې راپسې راواخیستې، خو په بل فرمان یې د خولې ګوله را سره جلا کوله. سوله وه، په سوله کې خلک زموږ په وینو پسې نه ګرځېدل. مخکې لاړم، یو ځای په ښه ودانۍ جوړېده، موټر مې همالته ودروه. د لرګي وړه لوحه مې ولوسته، لیکلي وو طاق ظفر د استقلال څلی. ورغلم، ګڼو کارګرو کار کوو. یو 3 شکړي ځوان لاس را کړ، په بل لاس کې کاغذ وو. له لیکو یې وپوهېدم چې د مینار نقشه ده. یو ماشوم د لرګي چوکۍ راته راوړه، کېناستم. ځوان هم د موټر له نښې پوهېدلی و چې د برټانیې په سفارت کې کار کوم. نور هم خبر کړل. د یو ماشوم تندی سره ورغی، پیرنګی کافر. په یوه کارګر سپک کړ، ویې ویل چې میلمه دی. د مینار پوښتنه مې وکړه. 3 شکړي ځوان وویل چې د پاچا په امر د ازادۍ څلی جوړو. دې ټکې یوه معنا لرله، د انګریزانو ازادي. خو دا ځوان په نزاکت پوهېده. د انګریز نومې زما د غرور د ماتېدو په خاطر وانخیست. ځوان ته مې وکتل. له پاچا ډېر خوشحاله یې؟ ځوان وخندل. له داسې چا به ولې نه یو خوشحاله چې ان زموږ د کور د مصارفو فکر هم ورسره دی. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ځوان وویل ګوره، په لاس کې نیولې پیاله د یو ساده مثال دی. په مخ کې میلمه سپېرې شونډې نه پرېږدي. یو چا به پور کوو، خو میلمه ته به یې شیدې، وچه یا تازه مېوه یا کتغ تیاروو. افغانان نسبمن خلک دي. دې سړي فکر وکړ، تجاران یې تشویق کړل. په لومړي ځل دې وطن ته چای راوړ. هم ارزانه دی، هم دود باید پر ځای کېږي، خو هم د صحت لپاره ګټه لري. پخوا به خلکو د سیندونو ویالو اوبه څښلې، د ډېرو معدې به خرابې وي. اوس اوبه جوش کړه، لږ چای ور واچوه، هم خپله ستړیا پرې لرې که، هم د میلمه پرده وه. ډله ماشومان راغلل، د ټوټو جوړې ډکې کڅوړې پسې زنګ کې دی. 11 کلن ماشوم نږدې راته کېناست. د کڅوړې پوښتنه مې ترې وکړه. لنډ یې راته وویل چې د مکتب کتابونه دي. یو کتاب مې راواخیست. په لومړیو 2 مخونو کې هم د ونات شریف لیکلي وو. 3 او 4 مخونه یې د ازادۍ په اړه وو. نورې پاڼې مې واړولې. ساده ژبه یې لرله. 2 مخه د وطن دوستۍ خبرو ډک کړي وو. بیا د افغانستان د 2 ولایاتو په اړه لنډ معلومات. وروسته د یووالي او اتحاد په باره کې یوه کیسه راغلې وه. بیا د پاکو اوبو د اهمیت په اړه یو ساده شعر و. دا کتاب یوازې 1 کال مخکې چاپ شوی و. کڅوړه مې وکته. 2مه سپاره، دیني ښوونه، حساب، د خطاطۍ او مشق لرګینه دړه، نی، رنګ او نور پکې پراته و. په زړه کې راتېره شوه. ډیوډ جونز بچو، څومره چې وخت تېرېږي په هماغه اندازه به د دې خلکو غلطېدل ګران کوي. ماښام سفارت ته راغلم. د سفیر ټنډه تروه وویې ویل په جلال آباد کې هغه په زرګونه اخبارونه سوځولي چې له برطانوي هند د کابل ته راتله. علت مې وپوښت. سفیر په ټلیفون کې له محمود طرزي سره غږېدلی و. هغه ورته ویلی و چې په دې اخبارونو کې ډېر داسې مضامین راغلي چې زموږ په خلکو کې مذهبي نفاق خپروي او د افغانستان ملي حاکمیت او ازادۍ ته زیان لري. سفیر د محمود طرزي له خولې راته وویل چې له دې وروسته به د ډیورنډ پر کرښه هغه اخبارونه او مجلې چاڼ کېږي چې له برطانوي هند د دې وطن ته راځي. کوټې ته لاړم. ستړی وم، خو ما باید د ورځې راپور لیکلی وای. یوازې زه نه وم. په کابل ښار کې 200 کسانو وظیفې لرلې چې د هرې طبقې نظریات معلوم او سفیر خبر کړي. په دوی کې انګریزان کم وو. زه او 4 نور هغه کسان چې ژبه یې زده وه او څېرې یې افغانانو ته پاتې کېدې. نور هغه افغانان، هندوان او سیکان وو چې د معلوماتو په بدل کې له سفارته پیسې اخیستې. ستړې ورځ آرام خوب لري. تر سهاره ویده وم. جمعه وه، ولمبېدم. افغاني جامې مې واغوستې. جګه شمله مې ودروله. د شور بازار تنګو کوڅو ته ورغلم. دوکانونه له مختلفو اجناسو ډک وو.
د لوښي یو لوی دکان ته ودرېدم. د روسیې ساخت له پتنوسونو، چای جوشونو، چاینکونه ډک و. یوه ښکلې میناتورې شوې پیاله مې راواخیسته. روسۍ وه. دوکاندار ته مې وویل لاهوري کاسې مې په کار دي. دوکاندار وویل پخوا خو مو سترګې تړلې وې. فکر مه کوئ چې هر څه په لاهور او ډیلي کې دي. خو پاچا دې خدای تر ډېره راته ژوندی لري. په تجارت یې وپوهولو، له نورې دنیا سره یې بلد کړو، له سفیرانو سره یې کېنولو. زما په څېر ګڼ نور تجاران په کال کې 2-3 ځله ایران، ترکیې او روسیې ته ځي. هلته خریداري کوي. تر لاهوره په کمه بیه ښه جنس په لاس راځي. پیاله مې واخیسته. د غالیو خرڅولو کوڅې ته ور وګرځېدم. یو چاغ ترکمن په بیړه د لرګي چوکۍ راته سمه کړه. دوکان له رنګارنګ غالیو ډک و. سړي څو غالۍ سره واړولې. یو دم یې ناره کړه اقچه‌ای، کندوزي، بشیري، کومه قالینه غواړئ؟ غلی وم. سړي د قالینو د رنګ، جوړښت او کیفیت په اړه اوږدې خبرې کړې. ومې ویل پر هغه نورو قالینو مو ولې سپینه ټوټه هواره کړې؟ سړي وخندل. چوخۍ سترګې یې لا پسې تنګې شوې. په خوند یې وویل هغه به دې نشي خوښې، خارج ته ځي. حیران شوم. سړي سپینه ټوټه لرې کړه. ویې ویل موږ افغانان سرې غالۍ خوښوو، خو په دې غالیو کې نور رنګونه هم راغلي. ګلان او نقشه هم فرق کوي. یوه وړه قالینچه مې راپورته کړه. د بریتانیې د ملکې عکس پکې اوبدل شوی و. سړي وویل کال مخکې د غالیو ټول سوداګر وزارت ته ورغوښتل. 3 ورځې یې درس راکړ. پوه کړو چې اروپایان څه رنګ او کوم چاپ قالینې خوښوي. یوه جوپه غالۍ مو اروپا ته ولېږلې. ښې پیسې یې راته جوړې کړې. له موږ سره د غالیو اوبدونکو ګېډې هم ماړې شوې. اوس مو په مزار، کندوز، اقچه، بغلان کې نوي فرمایشونه ورکړي. ولاړ شوم. مې ویل وبخه، زحمت دې وایست، خو څه مې وانخیستل. سړي وخندل. که کوم دکاندار خندا او حوصله ونه لري، دکانداري دې نه کوي. ومې ویل دا خو چینایي متل دی. هو، موږ کله کله وزارت ته ورغواړي. د تجارتي اجناسو د راکړې ورکړې او اخلاقو په باره کې راته غږېږي. دا خبره مې هم همالته زده کړې. که خدای کول نو راتلونکی پسرلی ځینې تجاران ترکیې ته لیږي. وایي چې په تجارت کې به نوي څه زده کړي. له سړي مې خدای پاماني واخیسته. لنډ راتاو شوم. تنګه کوڅه له قفسونو ډکه وه. د مختلفو مرغانو اوازونه تېره لګېدل. یوه دکان ته ودرېدم. غولی له سویانو او کوترو ډک و. پورته د لرګي ګڼ قفسونه راځړېدل. یوې مرغۍ ته مې وکتل. د ستوني سپینې پستې بڼکې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې شوه؟ ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې بې غاښونو خوله خلاصه شوه. په خوند یې وویل ها، خو سم ووایه چې کوتر باز یې. تر لاس یې ونیوم. تنګ دکان ته ننوتم. کوترو ته یې اشاره وکړه. ویې ویل شیرازی، چپپري، ملاقي، بل سفید، زرچه، کوم ډول کوترې غواړې؟ زما ځواب ته ماتله نه شو. یوه سره کوتره یې ونیوه. ویې ویل که د کوترو له ملاقه خوند اخلې نو تر دې کوترې مه تېرېږه. په هوا کې په 100 ځلې راوړي. هو، خو که د نورو د کوترو د نیولو شوقي بیا هغه توره کوتره واخله. یو خو له سیله نه جلا کېږي، بل په هر ځل الوتو خامخا یوه بله کوتره درته راولي. یوې وړې نجلۍ یو کوچنی پتنوس راوړ. د بوډا ټنډه تروه شوه. په غوسه یې وویل ولې مکتب ته نه یې تللي؟ د نجلۍ خړې شونډې وخوځېدې. ناروغه یم، تبه مې ده. بوډا پتنوس ور واخیست. نجلۍ بېرته له دوکانه ووته. ومې ویل څه دي دا؟ بوډا د لرګي په دړه د سنیو دسترخوان هوار کړ. د کاسې له سره یې برغولی وښویو. په کورتو کې لنده شوې ډوډۍ وه. څنګ ته ایښې بدنۍ کږه کړه. پر خړه خاوره خړې اوبه تویې شوې. ما ته یې وکتل. د ټنډې ګونځې یې لاس سره ننوتې. ویې ویل ډوډۍ خورې؟ نه. نو رڼا را پرېږده. د دوکان له دروازې څنګ ته شوم. بوډا د پاستې ژۍ ور پرې کړه. په ډکه خوله یې وویل وبخه، دې لمسۍ مې ماغزه را وخوړل. بانې کوي، پرون هم مکتب ته نه وتللې. ومې ویل خو نه دې ځي؟ بوډا برګ راته وکتل. تا لکه چې د پاچا فرمان نه دی اورېدلی. مکتب یې پر نجونو او هلکانو جبرې کړی. ومې ویل نو ته د پاچا له وېرې خپل لمسی مکتب ته لېږې؟ بوډا خپلې خړې ګوتې وڅټلې. ویې ویل د وېرې خبره نه ده، د پاچا نافرماني ګناه لري. ومې ویل خو دا نجونې لویېږي، حساب، هندسه او نور کفري کتابونه به ووایي. ټیکرۍ به لرې کړي. په مکتب کې به نوي نخرې زده کړي. د بوډا ټنډه تروه شوه.
ته څنګه افغانې چې په خپل پاچا باور نه لرې؟ هغه چا چې موږ ته عزت راوبخه، له کفره یې خلاص کړو، وطن یې آزاد کړ، د هغه په اړه څنګه داسې چټیات وایې؟ وځه. په بیړه له دوکانه ووتم. د بټا له غوسې ډک غږ راپسې راغی، د پیرنګي جاسوسه. د سفارت لاره مې ونیوه. د پلي خشتي جومات ته ګڼ شمېر خلک ور روان وو. د ملا تیره غږ راتله. د جمعې د لمانځه په خطبه کې امان الله خان د خدای د رحمت سیوری ګاڼه. 3 ورځې له سفارته ونوتم. ما باید کلکتې ته میاشتنی راپور تیار کړی وی. سخته وه. د خپلو جاسوسانو په واسطه ځینې راټول شوي معلومات مې په شفر کې لیکل. ماخوستن مې لیکلی راپور له سره کوت چې د شعبې دروازه له دیوال سره ولګېده. سفیر و. ورخطا ښکارېده. ویلې چې ارګ ته یې ورغوښتي یو. د سفیر ورختیۍ ته حیران شوم. ارګ ته د سفیر تک کومه نوې خبره نه وه. سفیرانو به په میاشت کې یو ځل له پاچا سره کتل او د متقابلو اړیکو د ټینګښت، تجارت، فرهنګ، اقتصاد او نورو په باره کې به یې خبرې ورسره کولې. خو د سفیر بلې خبرې چورتې کړم. دا ملاقات د تشویش وړ راته ښکاره شو. پاچا همدا شپه او همدا ساعت ارګ ته ورغوښتي. ځان مې تیار کړ. 1/2 ساعت وروسته زه، سفیر او د سفارت یو بل هندو کارکوونکی په ارګ کې وو. موږ یوې وړې کوټې ته بوتلو. یوه ځوان چای او څو رنګه وچه میوه راته راوړه. بیرته د باندې ووت. سفیر وویل که خبره خرابه وای دومره یې نه نازولو. سفیر ته مې وکتل. شنې سترګې یې ځلېدې. ومې ویل دومره مه خوشحاله کېږه. افغانان په خپل کور کې دښمن ته په درنه سترګه ګوري. سفیر یو دم ودرېد. ورته مې وکتل. پاچا و. پاچا ټولو ته لاس ورکړ. مخامخ راته کېنه. امان الله خان مې له څو کلونو وروسته لیده. وزن یې یو څه ډېر شوی و، خو نورو هماغسې تک سپین او ښکلی ښکارېده. یوازې غټې سترګې یې له غوسې ډکې وې. امان الله خان وویل ناوخته دی. وار له واره به د مطلب خبره راواخلم. ایلن مایک پیژنئ؟ ټوخي واخیستم. له خولې مې چایو داره وکړه. پیاله مې پر میز کېښوده. بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومال راوایست. د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده شوي برخه مې تیر کړ. سفیر ته مې وکتل. په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېده. سفیر په ورختیۍ وویل نه. پاچا وویل ابراهیم او عبدالله خان څنګه؟ سفیر غولي ته کتل. پاچا له خپل جیبه یو پاکټ راوایست. خلاص کاغذ یې د سفیر مخې ته پر میز کېښود. وویل له خپلې امضا خو به نه یې پښیمانه؟ د سفیر سترګې رډې راختلې وې. پاچا وویل دا 3 کسان مو له اسنادو سره ونیول. ستا د سفارت کارکوونکي دي. په کتغن کې ځینې کسان د نظام پر ضد بغاوت ته هڅول. منفي تبلیغ یې کوه. دا تاولا په نوم یوه خان ته یې 22 ټوپکه ورکړي وو. پاچا ودرېد. سفیر ته یې وکتل. ورو یې وویل 22 ساعته. یوازې 22 ساعته وخت لري چې له افغانستانه ووځي. بیرته سفارت ته راغلو. سفیر په غوسه و، خو چاره یې نه لیده. 3 غرمه یې ټلګراف راته وکړ. لیکلي و چې پېښور ته په خیر راورسېدم. 1 اونۍ وروسته د چانسلر لیک راغی. امان الله خان ته یې لیکلي و چې ایلن مایک انګریز دی. دی باید د برټانیې د قوانینو له مخې محاکمه شي. په 2مه ورځ سفارت ته له ارګه لیک راغی. مجبور وم چې د لیک محتوا چانسلر ته ټلګراف کړم. امان الله خان چانسلر په دروند نوم یاد کړی و. وروسته یې لیکلي و چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی. خپل قوانین لري. ښاغلی ایلن مایک به د دې هیواد د قوانینو له مخې محاکمه شي. تاسو ته د پوره عدل او انصاف ډاډ درکوم. 1 اونۍ وروسته محکمه دایره شوه. ایلن مایک، ابراهیم او عبدالله خان په اعدام محکوم کړل. بل سهار د سفارت په انګړ کې یو تور موټر ودرېد. 4 افغان پوځیانو یو تابوت راکښته. ورغلم. د سفارت یوه کارکوونکي د تابوت تخته لرې کړه. ایلن مایک د عیسویانو له دود او مذهب سره سم په یوه نوې توره درشۍ کې پروت و. نیکټۍ یې ورتړل شوې وه. د کورتۍ د ټټر له جیبه یې سور ګلاب راوتلی و. دې سړي ته مې څو وارې ویلي و چې په دې خلکو کې ورو ورو کار کوه. دومره تیز مزه نه یې منل. ګرمي وه. تابوت مو په ماغه ورځ پېښور ته ولېږه. میاشت وروسته بل سفیر راغی. 4 هډوکي وچ کلک بوډا و. د مګک غوندې وړې سترګې یې لرلې. په لومړۍ ورځ د ټولو شعبو کاغذونه ورغوښتل. د خدمتګار له خولې خبر شوم چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3 ساعته خوب کړی. سهار ته جلسه ونیول شو. د احتیاطي تدابیرو په اړه وغږېدو.
موږ پوهېدو چې سفارت د پاچا د مخفي کسانو تر څارنې لاندې دی. نوي سفیر امر وکړ چې سفارت ته تر یو څه وخته زموږ هیڅ افغان جاسوس نشي راتلی. میاشت ووته. د سفارت دروازې ته مخامخ په دواړو پښو ګوټ پروت سوالګر، سبزي پلورونکی او په خاورو کې ناست سیک تعویض لیکونکی ورک شو. د سفارت کارکوونکي خوشحاله وو. ویل چې د پاچا شک وخوت. خپل جاسوسان یې ورټول کړل. تر دې وروسته به سفارت تر څارنې لاندې نه وي. خو د سفیر وړې سترګې ونه ځلېدې. ویې ویل چې د امان الله خان په اړه یې ډېره